الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية. صدق الله العظيم. ما د ایمان معزز ورونو د سورة النساء په 55 آیت مبارک کې الله عز وجل موږ انسانانو ته د ژوند بهترینه نقشه راکوي. راته فرمایي اول ان الله یأمرکم، یقینا الله عز وجل امر کوي تاسو ته. ما محترم مؤمنان ورونو په دې آیت کې الله عز وجل ان کلمه د تحقیق ذکر کړي، اسم جلاله د الله مصرح ذکر کړی ده. یأمرکم صيغه کې هغه اهتمام د دې مدعا او د دې مطلب بیان کړی ده چې په امر سره الله تاسو ته وایي ان الله یأمرکم. ډېر تاکیدات دي. په څه خبره؟ ان تؤدوا الامانات الى اهلها، سی ادا کوي وسپاري امانتونه او خدمت گزاري د مؤمنانو الى اهلها و اهل دیغو اماناتو ته. څوک دیغه اماناتو تر ودې وتای سي، دیغو رعایت کولای سي، نو هغه په خپل ځای کې په کار اچولای سي، هغو کسانو ته امانات وسپاري. کنه بیا به معظم خیانت له امت او اسلام سره کړی. دوهم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، کله چې فیصله کوي په مابین د انسانانو کې، نو قضاوت او فیصله کوي په عدل او په انصاف سره. کم العدل لجاده څنګه وکړو او منحرف سوی، دنیا او آخرت به مو خرابي. دریم ان الله نعم ما يعظكم به، یقینا الله عز وجل د ډیر ښې نقشې د ژوند، د ډیر ښه عزت د ژوند واعظ و پند و درس و نصیحت درکوي تاسو ته. که د الله له وعظه، د الله له نصیحته، د الله له فرمودې څخه منحرف سوی، خسر دنیا والآخره، دنیا و آخرت به مو خرابي. څلورم ان الله كان سميعا بصيرا، یقینا الله عز وجل ښه اورېدونکی د اقوالو او د ویناوو د تاسو ده، بصیرا او ښه لیدونکی د اعمالو، د احوالو او د نیاتو ارادو د تاسو ده. د تاسو د سینو په قفسونو کې څه ارادې دي، څه نقشې دي، په هغو باندې الله خبر ده. الله بصیر ده، ښه بصیر ده، او په یقین سره الله بصیر ده. ان الله، نو که تاسې کومې خبرې کوئ په خبرو باندې په زور الله نسو راضي کولای، هغه د خبرو الله ښه سمیع ذات ته چې کومې الله ته قبول دي هغه تر اخلي، او چې کومې الله ته مردود دي هغه به ردوي. او الله دې موږ په ارادو باندې خبر ده. موږ په عام محضر کې څه وایو، خلقو ته ځان څرنګه ورپېژنو، او چې خپل خلوت ته ولاړ سو او خپلې نقشې ته ولاړ سو، له خپلو ارادو سره څه سنجوو، په دې باندې الله خبر ده. که په دې کې هم دوګونګي وه، نو بیا به د موږ حالت د مخلصینو نه، بلکې العیاذ بالله، العیاذ بالله، د موږ حالاتو، د موږ رونق به د منافقینو بیا جوړېږي. الله مو د نجات نصیب کړي. دا د قرآن عظیم شان تصریحات دي. څوک دې خفه کېږي نه په دې تعبیرونو باندې، اگر که تعبیر به نه لږ لږ سخت دي، خو به هر حال د ما د ایمان ورونو د اسلامي نظام له مسؤلینو څخه د مسلمان ملت و ولس توقعات دا دي. اول وظایف د اهلو کسانو ته وسپارل سي. د خدای فیصله ده، د الله د رسول فیصله ده، او د دې ملت غوښتنه ده. کم ونه سپارل بیا به ندامت ګالو. دوهم په خپلو کړو کې عدالت وکړو، او عدالت له خپل ځانه شروع کړو،
له عدالت له جادې څخه منحرف نسو. دریم د تعلم او د تعلیم دروازې خلاصې کړو، هم د خپل نارینه قشر دپاره هم د زنانه قشر دپاره. راتلونکي نسلونه موږ په دین او په اسلام او په شریعت او د دنیا په علومو باندې وروزو چې هم مو دنیا روښانه هم مو آخرت ښایسته او د نجات آخرت وي. او دا د پیړیو تور ټغر د جهل دا موږ خپل ارزښتونه نه وبولو چې په موږ غوړېدلی دی. دا لعنت له ځانه لرې کړو او موږ د علم په فضا کې د علم په رڼا کې نور ژوند مختاره کړو. راتلونکی نسل آینده نسل موږ که زنانه دي که نارینه دي د اسلام او د حق مدافعین او داعین جوړ کړو، نه له حق سره او له دین سره او له اسلام سره عقده لرونکي. او که داسې کار را چې وسو بیا به ډېر خساره کړي. څلورم موږ باید ځانونه په عمل کې وستایو. دا ډېره مهمه ده، نه یوازې په شعارونو غونډو جلسو مارشونو کې. شعارونه او مارشونه او جلسې او غونډې دا مو نږدې 50 کاله تجربه کړي دي او هیڅوک نن سبا په دې باندې نه غولېږي. هم به د خدای په نزد باندې موږ هلته صفایو چې موږ خپل عمل او خپل گفتار دا سره برابر وي. حضرت عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه په یو شعر کې وایي هر چند کې ازمودم، هر څومره تجربې وکړې او لا نبود سودم. اضافه تجربه مې په تجربه سوي عمل و کار و کردار باندې ترلاسه نه کړه. ځکه من جرب المجربه حلت به الندامه. او دې نتیجې ته کې ورسېدم چې څوک تجربه سوي نسخه بیا تجربه کوي نو په هغه باندې به پښیماني او په هغه باندې به ندامت طاری کېږي. الله دې موږ د ندامت له لارو څخه وساتي چې هم په دنیا کې بیا ندامتونه کوو، افسوسونه کوو، هم په آخرت کې افسوسونه او ندامتونه کوو. اقولو د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.